ګورئ موږ او تاسو د آخرت دپاره الله پیدا کړي زموږ و مخ ته یو ډېر زیات مهم سفر پروت دی یو ډېر وحشتناک سفر دی د دې سفر دپاره باید موږ څه تیاری وکړو د دنیا کې چې سړی یو سفر ته ځي نو بیکې هر د سفر اسباب ټول پکې ځای پر ځای بیا دوه درې واره ناره وکړي چې زما کوم شی پاته دی زما پلانکی شی خو به نه زما چارجر خو به نه پاته دا دی د عارضي سفر دپاره دا ټوله تیاری کوي د عارضي سفر لاس ورځې میاشت که در سفر وي یا شل ورځې سفر زموږ مخې ته ابدي لوی سفر پروت دی دا سفر که چا کامیابه کړي د دې سفر لپاره که چا تیاری وکړل د دغه سفر دپاره که یو چا د ځان سره توشه یوړله دغه سړی کامیاب هارون رشید په زمانه کې دا یو باچا مسلمان باچا تیر سوی یو مجذوبه سړی و بهلول دانه نومې دی دا هارون رشید دربار ته راکړی د هارون رشید ډېر ورسره جوړو بیا یو هارون رشید باچا ورته وایي چې دی کله زما دربار ته راځي ټول عمله ورته وایي چې دی ډایرکټ ما طرف ورځي نو دا مجذوب به ده ته راکړي د ده سره به یې خبرې کولې هارون رشید باچا ته به د ده ناست او خبرې ډېر خوند ورکوی یو وخت هارون رشید باچا داسې یو امسا غوندې لکړه غوندې یو شی ورکوي چې بهلول دانا دغه شی در سره واخه په دنیا کې دي چې کوم نادانه او بې عقله سړی پیدا کړي هغه ته یې ورکړي هغه ځینې راواخیسته روان سو ډېر وخت ما بعد بهلول دانا ته یو چا وویل چې ستا هغه خوږ شیرین ملګري باچا هارون رشید ډېر سخت تکلیف کې دی مریض دی د ولشه زما ملګري مریض سوی دی نو دی یې د عیادت دپاره د پوښتنې لپاره را روان سو کله چې ډایرکټ رالی هارون رشید باچا د مرګ پر بستر باندې پروت دی ډېر سخت مریض دی بهلول دانا ورته وایي باچا سلامت څه حال دی د هغې د سترګې اوښکې توی شوې الحال خو ډېر خراب دی ډېر غټ سفر راته ګوري د دغه سفر د اسانۍ او د سهولت دپاره دعا راته وکړه نو دی ورته وایي چې د دې سفر دپاره دې آسان تیار کړي دي عام طور باچا د وخت چې کله په سفر ځي نو ډېر زیات اسباب و پوج و لښکر و ټول شان ورسره نو بهلول دانا ورته وایي چې د دې دپاره د یو توشه برابر کړی یو لښکر دې تیار کړی یا اسباب دې تیار کړي دي ملګري دې تیار کړي دي هغه ورته ویل څومره نادانه یې زه کوم سفر ښیم ته کوم سفر ښې هغه وایي ته کوم سفر ښې دی ورته وایي چې زه د آخرت سفر ښیم نو خدای وایي زه هغه د ښیم د هغه دپاره د یو څه تیار کړي دي یو پوج دې تیار کړی دی یو توشه دې تیار کړی دی یو اسباب دې تیار کړی دی یو قافله دې تیاره کړې ده هغه وایي د دې سفر دپاره دا شان نسته بهلول دانا ورته وایي چې ته چې په دنیا کې د یو عرضي سفر اراده درلوده 5-6 ورځې در مخه به ټول اسباب تیارېدل کوم کسان چې به ستا سره کلل هغوی به تیاري کول لښکر به تیار سو پوج به تیار سو اسباب به تیار سول توشې به تیارې سوې نو به ته روان وې پر کوم علاقه چې به تېرېدې یو زیات دغه به و چې د باچا را روان دی نو د دغه غټ سفر چې هغه یو عرضي سفر و تا دون تیاري ورته کول د دې غټ سفر دپاره ته څه کړې هارون رشید باچا ډېر حیران سو د سترګې اوښکې توی سوې چې و زه خو ناپوه بهلول دانا هغه کم شی یا امسا چې هارون رشید باچا دته ورکړې وه چې دا یو نادانه سړي ته به لاس ورکړي هغه ورته وایي چې واخه دا ستا امانت دی چې تا ما ته راکړی تا خو یو نادانه سړی در تا نادانه سړی ما نه دی پیدا کړی ته په دنیا کې د یو عارضي سفر دپاره دومره تیاری کول آخري سفر چې مقصودي سفر دی او مهم سفر دی د هغه دپاره ته هېڅ نه لرئ نو دا سفر موږ تاسو ټولو ته ګوره دا سفر موږ ته ګوري دا هر انسان ته ګوري ګوره موږ او تاسو در مخه څونه انسانان ژوندي وو زموږ نیکهګان پر کومه لار ولاړه زموږ پلرونه پر کومه لار ولاړه موږ به هم یو وخت په دغه لار باندې ځو پر دې سفر باندې روان یو موږ د دې سفر دپاره تیاري پکار په دنیا کې موږ دا دنیا دومره ور اخیستې
د دنیا مینه محبت سوچ او فکرو موږ دنیا اخیستي 40 ساعته که په خوبي که په ویښه زموږ سره د دنیا او د پیسو د مالداري فکر راسره که لمونځ کوم سوچ مې په رقم اسبابو کې بند دی چې هغه پلانکی مال به څنګه سوی پلانکی کانټینر به سوی یا پلانکی سره به څنګه خلاصه وکړم ما به څنګه وکړم دا به وکړم دا په لمانځه کې زموږ د حال په خوب کې خو د هغه را باندې خوب سي ګورې عزیزانو دا یو ډېر عظیم سفر دی دا سفر هغه وخت درک تا ته درکوي چې کله ستا ساه وختل په قبر کې کښېښولې بیا به د دې سفر اهمیت تا ته هلته معلوم سي چې دلته ستاسو د پیسو سوال نه کېږي څو دې ګټلي دلته ستاسو د اولاد سوال نه کېږي څو اولاد یې درلوده څو عزت یې درلودې کومه رتبه دې درلوده کم منقبت دې درلودې کومه سرمایه دې درلوده د دې سوال ستاسو نه کېږي بلکې ستاسو سوال د آخرت د تیارۍ دا کېږي تا لمونځ وکړې که نه تا رښتیا ویل که درواغ ویل تا زکات ورکوئ که دې نه ورکوئ تا صدقې ورکولې که دې نه ورکولې تا د الله وحدانیت منئ که دې نه منئ تا د الله د راضي کېدو کوشش کوئ که دې نه کوئ بیا به هلته موږ ها افسوس د ځان دپاره وایي چې لا ادري زه خو نه یم خبر زه نه پوهېدلم زه ډېر نادانه وم دنیا کې لهذا د دې آخرت د سفر دپاره باید موږ او تاسو تیاری وکړو د دې دپاره وخت ورکړو 5 وخت لمنځونه موږ په جماعت باندې وکړو اوله پوښتنه په قبر کې د لمانځه دا کېږي د دې دپاره موږ باید تیاری وکړو